د ټکنیکل ریحان چینل مینوالو تاسو به ګورئ چې زما د موبایل کمره یا کروم براوزر چې دی هغه پوره ډول هیک شوی دی. نو زما کروم براوزر چې دی هیک شوی دی، په کروم براوزر کې زما د موبایل کمره هیک شوې ده. نو تاسو ته زه همدغه وایم چې تاسو خپل کروم براوزر چیک کړئ چې تاسو به کوم افلیکیشن نه وي هیک شوی. نو زما بالکل هیک شوی دی. اوس مې ورته پام شو چې زما کروم براوزر کې موبایل کمره هیک شوی ده. نو ملګرو تاسو ته زه همدغه وایم لاړ شئ موبایل کروم براوزر ته لاړ شئ او دغه سیټینګ پکې ضرور وکړئ چې تاسو موبایل کمره څوک هیک نه کړي. زما پوره ډول هیک شوی ده. اوس مې ورته پام شوی دی. زه تاسو ته ټوله طریقه سټیپ بای سټیپ مکمله ښایم چې تاسو د دغه هیک څخه وژغورل شئ. نو ملګرو پر ویډیو درته فیل کومه که ویډیو ته تاسو زما یوټیوب چینل ته نه وي راغلي نو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، څنګه د آل بټن هم ورسره ووهئ او ویډیو لایک ضرور کړئ او اخر کې تاسو ماته په کمنټ کې ضرور وایئ چې زما یا هیک شوی دی یا نه دی هیک شوی. راځم زه خپل کروم براوزر راخلاصوم، تاسو ته زه ښایم چې زما موبایل هیک شوی یعنې موبایل کمره مې هیک شوې ده. راځم کروم براوزر راخلاصوم. کله مې چې کروم براوزر راخلاص کړو بیا به تاسو ملګرو راشئ په د 3 ډاټس بټن باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ ملګرو سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر سیټینګ باندې کلیک وکړو لږ به لاندې لاړ شئ، هلته سیټینګ یې لیکلی سیټینګ باندې چې تاسو کله کلیک وکړو هلته ماته دغه کمره آپشن راکوي. تاسو به همدې ځای ته لاړ شئ، دغه د کمرې آپشن به تاسو ووهئ. کله چې تاسو د کمرې آپشن ووهلو که چیرته یې تاسو کمره هیک شوي نو ماته ضرور کمنټ کې ووهئ، ځکه چې که تاسو هیک شوي نو زه پوه شم چې زما ویډیو ډېره ضروري ویډیو ده. نو ملګرو زه خپل راځم، زه قسمه چې زما موبایل هیک شوی یعنې کمره یې هیک شوې ده. نو را به شئ دغه کمره باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته دغه بټن به زه چې تاسو ته نه وي درکړی ځکه تاسو به نه وي هیک شوي، ماته هیک شوي ده. نو تاسو زه خپله وکتلو چې زما دغه سایټ هیک شوی، زما د کمرې آپشن هیک شوی دی. کمره تاسو کتلی شئ همدا ځای کې کمره ده او دغه کمرې آپشن مې هیک شوی دی، پوره ډول هیک شوی دی. نو تاسو ضرور دغه سیټینګ پکې وکړئ. دغه به زه څنګه خلاصوم څنګه به ختموم، را به شئ پر همدغه باندې به کلیک ګوته ونیسم او بیا به پرېږدم بلاک، په دغه بلاک بټن باندې به کلیک وکړم، هغه ختم شو او دغه بټن چې کوم دی دغه به تاسو ان کړئ. کله چې دغه تاسو ان کړو نو پوره ډول تاسو بیا کمره یعنې دغه د کروم براوزر څخه دغه بیا نه هیک کیږي. دا له ما له کومې وجې هیک شوی دی که سنسور تاسو پوښتنه پیدا شي د کومې ما پر غلط لینک باندې کلیک کړی، تاسو به هیڅکله لینک چې څوک درته ولیږي لینکونو باندې به کلیک نه کوئ. درته ووایي چې واتساپ لینک زما دی یا هغه لینک دی د فیسبوک لینک دی، نو غلط لینکونو باندې به کلیک هیڅکله نه کوئ. دلته څنګه ورسره لیکلی وي www.http او یا د فیسبوک یا به یوټیوب لیکلی وي یا به بل در سایټ لیکلی وي، خو که چېرته یې کانیکټ لیکلی وي تاسو به هغه کانیکټ باندې زه بیخي کلیک نه کوئ. نو زما دغه د کمرې آپشن چې و پوره ډول هیک شوی و، نو تاسو یې هم دغه کمرې آپشن بالکل بدل کړئ نو چې تاسو کمره هیک نشي. نو ملګرو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو ته ضرور لایک ورکړئ، یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او که چیرته تاسو دغه آپشن یا د کمره هیک شوي نو کمنټ کې راته ووایئ یا هیک شوي ده یا نه ده هیک شوی. مننه تر یوې بلې ویډیو پورې، در خدای په امان. مننه.